او هغه ښځې هم پر تاسې حرامې دي چې د کوم بل چا په نکاح کې وي، البته هغه ښځې له دې نه مستثنا دي چې په جنګ کې درته په لاس درغلي وي. دا د الله هغه قانون دی چې پر تاسې اطاعت لازم کړی شوی دی. له دې پرته چې نورې څومره ښځې دي، تاسې ته د خپلو مالونو په وسیله د هغو په لاس راوړل روا کړی شوي دي، په دې شرط چې د نکاح په چوکاټ کې راولئ، نه دا چې په آزاد شهوترانۍ لاس پورې کړئ. نو بیا کله چې له هغو نه د ازدواجي ژوندانه خوند واخلئ، د هغه په بدل کې ورته په فریضي ډول مهر ورکړئ. البته د مهر له قرارداد نه وروسته که د دواړو خواو په خوښه ستاسې په منځ کې څه کمول زیاتول راشي، نو څه باکې نشته. الله پوه او د حکمت څښتن دی. او له تاسې څخه چې څوک د دې وس نه لري چې له آزادو مسلمانو ښځو سره نکاح وکړی شي، هغه دې ستاسې د هغو وینځو له کومې یوې سره نکاح وکړي چې ستاسې په لاس کې وي. الله ستاسې د ایمان په حال ښه پوهیږي. تاسې ټول د یوې ډلې خلک یاست. له دې امله د هغو د سرپرستانو په اجازه له هغوی سره نکاح وکړئ او په ښه معروفه توګه د هغو مهر ورکړئ، تر څو چې هغوی د نکاح په بندیز کې خوندي پاتې شي. په آزاد شهوترانۍ پسې ونه ګرځئ او نه په غلا او پټه یاراني وکړئ. نو کله چې هغوی د نکاح په چوکاټ کې خوندي شي او بیا وروسته له هغه کومه بدلمني غوره کړي، نو پر هغو باندې د هغه مجازات نیمایي دي چې د آزادو ښځو لپاره ټاکل شوي دي. دا اسانتیا له تاسې څخه د هغو کسانو لپاره منځته راوړل شوې ده چې له هغو سره د میرمنې نه لرلو له مخې د حدودو د ماتولو اندېښنه وي. خو که تاسې له زغم نه کار واخلئ، نو دا ستاسې لپاره غوره ده او الله بخونکی او رحم کوونکی دی. الله غواړي هغه چار چلن درته څرګند کړي او پر هغو لارو مو وخوځوي چې له تاسې نه مخکې نیکان پرې روان. هغه ستاسې لوري ته د خپل رحمت ته پاملرنې اراده لري او هغه هم د پوهې خاوند دی او هم د حکمت. هو الله تاسې ته له رحمت سره پاملرنه کول غواړي، خو کوم خلک چې د خپلو نفسي غوښتنو پیروي کوي، هغوی دا غواړي چې تاسې له سمې لارې نه ډیر لرې شئ. الله پر تاسې د بندیزونو آسانول غواړي، ځکه چې انسان بې وسې یعنی ضعیف هست کړی شوی دی. ای مؤمنان، په خپلو منځو کې یو د بل مالونه په ناروا توګه مه خورئ. راکړه ورکړه دې د دواړو خواو په خوښې سره وي او خپل ځانونه مه وژنئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې مهربان دی. څوک چې په ظلم او تیری سره داسې وکړي، هغه به ارومرو مونږ اور ته ننباسو او دا د الله لپاره څه ګران کار نه دی. که تاسې له هغو سترو ګناهونو څخه ډډه وکړئ چې تاسې ورڅخه منع کیږئ، نو ستاسې وړې وړې ګناهوې به مونږ له حسابه وغورځوو او تاسې به د عزت ځای ته ننباسو. او څه چې الله له تاسې نه ځینو ته د ځینو نورو په پرتله زیات ورکړي دي، د هغو هیله مه کوئ. د نارینه‌و برخه د هغو د کړو وړو سره سمه او د ښځو برخه د هغو د کړو وړو سره سمه ده. هو، له الله څخه د هغه د فضل دعاګانې غواړئ. په دې کې شک نشته چې الله په هر څه پوه دی. او موږ د هرې هغې ترکې حقداران ټاکلي دي چې مور او پلار او خپلوان یې پرېږدي. اوس پاتې شول هغه خلک چې له هغو سره ستاسې لوز او تړون وي، نو د هغو برخه ورکړئ. بېشکه چې الله په هر څه څارونکی دی. نارینه پر ښځو مسلط اداره چیان دي، له دې امله چې الله د هغو ځینو ته پر ځینو نورو لوړتیا وربښلې ده. او له دې کبله چې نارینه خپل مالونه لګوي، نو کومې ښځې چې صالح دي، هغوی د فرمان مننې خوی لري او د نارینه‌و په غیاب کې د الله د ساتنې او څارنې لاندې د هغو د حقوقو ساتنه کوي. او تاسې چې د کومو ښځو له سرغړونې څخه اندېښمن یاست، هغوی لومړی پوه کړئ او بیا د خوب ځایونه ورڅخه جلا کړئ او بیا یې ووهئ. نو که هغوی ستاسې فرمان برداری شي، نو هغو ته د لاس غځونې لپاره بې ځایه پلمې مه جوړوئ. باور ولرئ چې له پاسه الله شته دی چې لوی او لوړ دی. او که تاسې چیرته د میړه او میرمنې د اړیکو د خرابېدو په باب اندېښمن یاست، نو یو منځګړی د میړه له خپلوانو څخه او یو د میرمنې له خپلوانو څخه وټاکئ. که هغوی دواړه روغه جوړه کول وغواړي، نو الله به د هغوی دواړو ترمنځ د توافق لاره برابره کړي
الله په هر څه پوه او با خبره ده. او تاسو ټول د الله بندگی وکړئ، له هغه سره هیڅوک شریک منیسئ، له مور او پلار سره غوره رویه وکړئ، له خپلوانو، یتیمانو او مسکینانو سره نیک چلند وکړئ، او له خپلوانو گاونډیو سره، پردیو گاونډیو سره، د څنګه له ملګري او پردې سره، او له هغو وینځو او غلامانو سره چې ستاسو په لاس کې وي د احسان چارچلند وکړئ. باور ولرئ چې الله یو داسې څوک نه خوښوي چې په خپل انګیرنه مغرور وي او په خپل لوړتیا ویاړي. او داسې کسان هم د الله نه خوښیږي چې بخیلی کوي او نورو ته هم د بخیلی کولو لارښوونه کوي، او هغه څه پټوي چې الله په خپله پیرزوینه هغو ته ورکړي دي. د دغه راز نعمت منکرو خلکو لپاره مونږ رسوا کوونکی عذاب تیاری کړی دی. او هغه خلک هم د الله نه خوښیږي چې خپل مالونه صرف خلکو ته د ښودلو لپاره لګوي، او په حقیقت کې نه پر الله ایمان لري نه د آخرت په ورځ. رښتیا دا ده چې شیطان چې د چا ملګری شي د هغه ډیره بده ملګرتیا په برخه شوه. پر دغه خلکو به څه بلا نازله شوې وه که دوی پر الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړی وای، او څه چې الله ورکړي دي له هغو نه یې لګولي وای. که دوی داسې کولای نو له الله څخه د دوی د نیکۍ حالت پټ نه پاتې کیږي. الله پر هیڅ چا د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي. څوک چې یوه نیکي وکړي الله هغه 2 چنده کوي او بیا له خپل لوري څخه ستر ثواب ور په برخه کوي. نو زیر شي چې دوی به په هغه وخت کې څه وکړي چې موږ له هر امت نه یو شاهد راولو او پر دغه امت باندې تا یعنی محمد صلی الله علیه وسلم شاهد تیر کړو. په هغه وخت کې به هغه ټول خلک چې د پیغمبر لارښوونې ونه منلې او له هغه څخه یې سرکشي وکړه هیله وکړي چې کاشکې ځمکه وچوي او هغوی پکې ننوځي. هلته به دوی خپله هیڅ کومه خبره له خدایه پټه نشي کړای. ای مؤمنانو، کله چې تاسو د نشي په حالت کې یاست نو لمانځه ته مه نږدې کیږئ. لمونځ باید په داسې وخت کې وکړئ چې تاسو پوهیږئ چې څه وایاست، او همداراز د جنابت په حالت کې هم لمانځه ته مه نږدې کیږئ تر څو چې ملنبلي نه وي، مګر دا چې په لاره تیریدونکي یعنی مسافر یاست. او که کله داسې وي چې تاسو ناروغان وئ یا په سفر کې وئ یا له تاسو نه څوک قضای حاجت وکړي راشي یا تاسو ښځو سره یو ځای شوي یاست او بیا اوبه نه مومئ نو له پاکې خاورې نه کار واخلئ او له هغې نه خپل مخونه او لاسونه مسح کړئ. بېشکه الله له نرمۍ نه کار اخیستونکی او بښنه کوونکی دی. تا هغه خلک لیدلی دي چې هغو ته د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې ده. هغوی خو په خپله د ګمراهۍ خریداران ګرځېدلي دي او غواړي چې تاسې هم لاره ورکه کړئ. الله ستاسې دښمنان ښه پیژني او ستاسې د مرستې او ملاتړ لپاره یوازې الله کافي دی. د یهودیانو څخه داسې کسان دي چې کلمې د هغو د درستو ځایونو څخه تعریف کوي او وایي اورو او نافرمانی کوو او واوره په داسې حال کې چې اورول شوی نه او د خپل ژبو په تاوولو سره او په دین کې د طعنې په توګه وایي راینا. خو که دوی ویلي وایي چې اورو او اطاعت کوو او واوره او په موږ نظر لره نو دغه کار به د دوی دپاره ښه او مناسب و. خو الله دوی باندې د دوی د کفر له کبله لعنت کړی دی نو دوی ایمان نه راوړي مګر لږ شمېر. ای هغو خلکو چې کتاب درکړی شوی و هغه کتاب ومنئ چې موږ اوس نازل کړی او د هغه کتاب تصدیق او ریښتینه کوي چې له پخوا نه له تاسو سره موجود و. پر دې ایمان راوړئ مخکې له هغه چې موږ مخونه مسخه کړو او څټ لوري ته یې وګرځو یا دوی په هغه شان لعنتیان کړو لکه چې د سبت خاوندان مو کړي او په یاد ولرئ چې د الله حکم نافذي. الله یوازې شرک نه بخي، د دې نه پرته چې نورې هر څومره ګناوې دي چې د هغه چاته خوښه شي وربخي. چا چې له الله سره کوم بل څوک شریک وګاڼه هغه ډیر غټ دروغ غوټه کړل او د ډیرې لوی ګناه خبره یې وکړه. تا هغه خلک لیدلی دي چې د خپل زیاتې پاک نفسۍ غورې وهي په داسې حال کې چې سپېڅلتیا خو چې الله چاته وغواړي ور په برخه کوي او پر هغو د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کیږي.